نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د صفات لازمه غیر متضاده و صفاتو څخه راځو نن تفشي او استطالت صفتونه وایو، چې دغه د صفات لازمه او غیر متضاده او اخیرني دوه صفتونه دي. یعنی د دغو صفتونو په ویلو سره به صفات لازمه غیر متضاده هم خلاص. راځو نن لومړی تفشي وایو. لومړی د تفشي صفت تعریف کوو. تفشي په لغت کې پاشلو ته وایي او په اصطلاح کې په کوم حرف کې چې دا صفت پیدا سي هغه ته حرف تفشي ویل کېږي. مطلب د دې صفت دا دی چې د حرف تفشي د ادا کېدو په وخت کې اواز په خوله کې پاشل کېږي او دا صفت یوازې په حرف شین کې موجود دی. دوستانو، لغوي معنا خو مو یې وویل چې پاشلو ته وایي او اصطلاحي تعریف یې په کم حرف کې چې دا صفت پیدا سي هغه ته حرف تفشي ویل کېږي. مطلب د دې صفت دا دی چې د حرف تفشي یعنی د دې شین د ادا کېدو په وخت کې اواز په خوله کې پاشل کېږي او دا صفت یوازې په شین کې. نو حروف تفشي دي هغه یو حرف دی چې هغه شین دی. کله چې موږ شین ادا کوو د شین د ادا کېدو په وخت کې اواز په خوله کې پاشل کېږي. دا د شین په مخرج کې موږ دا تکرار کړی و. ولې دوستانو، غاشیه غاشیه اش اش، ګورئ دوستانو اواز پاشلی دی. استطالت په لغت کې اوږدوالی ته وایي او په اصطلاح کې په کم حرف کې چې دا صفت پیدا سي هغه ته حرف مستطیله ویل کېږي. مطلب د دې صفت دا دی چې د حرف مستطیله د ادا کېدو په وخت کې اواز د مخرج د شروع څخه د مخرج تر پایه پورې جاری وي او دا صفت یوازې په حرف ضاد کې موجود دی. دوستانو، لغوي معنا مو یې وویل چې په لغت کې اوږدوالی ته وایي. اصطلاحي معنا یې په کم حرف کې چې دا صفت پیدا سي هغه ته مستطیله ویل کېږي. مطلبي معنا یې مطلب د دې صفت دا دی چې د حرف مستطیله د ادا کېدو په وخت کې اواز د مخرج د شروع څخه یعنی د حرف غدا د مخرج د شروع څخه د مخرج تر پایه پورې جاری وي او دا صفت یوازې په حرف غدا کې موجود دی. ګورئ دوستانو، د اواز د غدا د مخرج د شروع څخه د مخرج تر پایه پورې جاری وي. دا موږ او تاسو د غدا په مخرج کې هم ووایه چې اتم مخرج و. موږ د غدا مخرج داسې ووایه. موږ ول کله چې طرف لسان حفی لسان لږ څه طرف لسان د اغدراس العلیا غاښو د بیخو سره موږ تېږي. په اغدراس غاښونو کې یو ضواحک و، درې طواحین و، یو نواجز. یعنی حفی لسان لږ طرف لسان د دغه څلور قسمه غاښو د بیخو سره جنګي و ضواحک دي، طواحین دي او نواجز دي چې دغو درو اغدراس ویل کېږي. نو په دې خاطر باندې د غدات مخرج اوږدېږي. ګورئ موږ په صفت کې هم وایو چې اواز د مخرج د شروع څخه د مخرج تر پایه پورې جاري وي. ګورئ د طرف لسان څخه بیا د حفی لسان تر پایه پورې، د ضواحکو غاښو څخه بیا تر هغو اخرني غاښو نواجزو پورې اواز جاري وي. نو په دې خاطر باندې د غدات مخرج اوږدېږي. بل استطالت ګورئ دوستانو اوږدوالی ته وایي. یو بله موضوع چې موږ او تاسو یې وروسته وایو د مد موضوع ده. مد هم کشولو یا اوږدېدلو اوږدوالی ته وایي. نو د دوی فرق به څنګه کوو؟ استطالت چې دی موږ وایو چې په لغت کې اوږدوالی ته وایي.
د دې اوږدوالي څخه مراد د غدا د مخرج اوږدوالی دی. ګورئ موږ په دلته وایو چې اواز د مخرج د شروع څخه د مخرج تر پایه پورې جاري وي. ګورئ نو اوږدیږي. نو استطالت د اوږدوالي څخه مراد د غدا د مخرج اوږدوالی دی. او د مد اوږدوالی یا کشوالی چې دی هغه د حرف مده کشولو ته ویل کیږي. حروف مده چې موږ او تاسو په لومړي مخرج کې ویل فجو په دهن کې چې یو الف مده و بل واو مده و او بل یای مده و. نو مد چې دی هغه د حروف مده و اوږدوالی یا د حروف مده و کشولو ته ویل کیږي. او استطالت چې دی هغه د غدا د مخرج اوږدوالی ته ویل کیږي. دوستانو د صفتونو درس پر دې ځای پای ته رسیږي. نو نور درسونه مو اصلي قاعدې وي چې نور درسونه ډېر خوندور درسونه دي. انشاءالله ورځ په ورځ به مخته روان یو او مخته به ځو. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب مه هېروئ. دوستانو که چیرې تاسو د یوټیوب په سرچ کې په پښتو باندې تجوید زده کړه نوشته کړئ یا په انګلیسي یا په پښتو باندې، نو په دې شکل به تاسو ته لوګو را خلاص شي، هغه به په شنه رنګ کې دا زموږ چینل دی. وڅنګ ته یې دغه سره خط باندې سبسکرایب نوشته دی، در سره سبسکرایب وکړئ تر څو زموږ ټوله درسونه تاسو ته پر خپل وخت باندې تر ورسیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.